په دا منفي معاشره او ټولنه کې که موږ اوسیږو دا ماهره ده په دې کې چې ستاسو زموږ ژوند چې دی هغه یو عام ژوند جوړ کړي، یو ایوریج انسان د موږ څخه جوړ کړي. موږ کله هم ایکسلنټ نسو جوړېدی، کامیاب انسان نسو جوړېدلی. ولې؟ د هرې خوا څخه د سوسایټي او د ټولنې او د خاندان او د رشتهدارانو د هر چا سکانو لغتې او موږ ته پنچونه چې دی هغه تیار پراته دي. دوی غواړي چې تی کامیاب نه سي او کامیابی در لاسه نه کوي، په یو شي کې ځان ماهر نه کوي. هر انسان دا غواړي چې بس ته د ناکامه سي. په دا رقم صورتحال کې ته روان یې چې ازغي و هرې خواته دي د شیشې ټوکړې په هر ځاګۍ پراته دي او ستا اوږده کالي دي او په لوڅو پښو روانې شیشې ستا په پښو چې دی هغه جګیږي او ازغي ستا په کالۍ کې پساویږي. نو د داسې صورتحال په داسې ټولنه کې موږ ژوند تیروو. د دې ټولنې سره څنګه موږ مقابله کولی سو، دا به نن زما په یوټیوب ویډیو کې و تاسو ته درښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل او دلته هر ماښام زه مجلسونه کوم. دا زما موټیویشنل ویډیو یو لړۍ ده، یو سلسله ده، جاري ده. تاسو دا نور هم په پلی لیست کې چې کوم ویډیوګانې دي دا د سره وګورئ او دوستانو ته په واتساپ کې لینک شیر کړئ، کمنټ پر ورکړئ. دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګانټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام ویډیو اپلوډ سي اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو دا ټولنه هیڅ کله نه غواړي چې ما او تا دې کامیاب سو. به دا په دشمني کې نه، دلته حسد روان دی، کست روان دی، جلسي روانه ده چې یو ځاګی ګوري هغه انسان جلس د تا څخه فیلینګ شي دی هغه ښکاره کوي، هغه غواړي چې یار بس دی دې ناکامه سي زه دې کامیابه سم. نفسا نفسي دور دی وروره. اسلام هم موږ ته دا راښولی دی چې په آخري دور کې به نفسا نفسي پر عروج وي. اوس په داسې صورتحال کې ته د دغه یعنی دا منفي ماحول څخه څنګه ځان جن راوباسي او کامیابي در لاسه کې، بری در لاسه کې، دا یو ایکسټرا نالج غواړي، دا یو ایکسټرا سوچ غواړي، یو تینکینګ غواړي، یو بیگ آیډیا غواړي، یو داسې مجلس غواړي، یو داسې قوت، یو اعصابي نروس سیستم غواړي چې ته د دا څخه مقابله وکړې. ولې؟ شیطاني او ابلیسي قوتونه شاوخوا روان دي، هغه غواړي چې ته ناکامه سي. اوس کامیابی چې ده موږ وایو، زما خپله نظریه ده کامیابی دوی کامیابی باید چې و انسان ته حاصل سي، یو د دنیا غه یو د آخرت غه. دا نو نه چې وروره ته دنیا دې په مخه راخستې، پیسې د کاروبار دی او بزنس دی، شپه ورځ په دا کې لکه خر لګیا وي، دا کامیابی نه ده. اصل کامیابی د آخرت ته هم ده. آخرت به مخته یږدې، بیا به په دنیا کې کامیابی تا ته ملاو سي. نو دا ګوا مطلب مکمل هغه کمپلیټ پیکیج چې دی، یو کمپلیټ سکسس چې دی، یو بیگ سکسس چې دی، هغه و دې ته وایي. او که ته وایي آیا زه ګاډۍ حاصله سي، ښه ځاګۍ واده وسي، ماینه او بچیانو، ژوند زبردسته، بنګله، بانک بیلنس، دا شیان، دا نه ده کامیابي. کامیابی څه معنا لري؟ زموږ ته په اسلام کې کامیابی هغه ده چې الله پاک موږ ته راضي کو. اوس د دې دپاره پکار دا دی چې موږ په دنیا کې هم داسې ژوند تیر کو چې د چا محتاج نه سو. ولې د چا محتاج سي، فقیر سي، در په دره سي، خاک په سره سي، نه صدقه کولی سي، نه خیرات کولی سي، نه د یو چا په کار رتلی سي، نه د یو چا خدمت کولی سي، یو هم کار نه سي کوي. نو موږ دا غواړو. زه خپله د دې سوچ، ولې چې زه په د صوفیزم والا سړی یم، د تصوف والا سړی یم، نو زه خپله دا سوچ لرم چې یاره کامیابي د دنیا هم ده، د آخرت هم ده. نه په لمانځه کې په آخر کې موږ څه وایو؟ دغه وایي که نه وایي؟ اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چې یا خدای دا دنیا مې هم را برابره کې او آخرت مې هم را برابر کې. نه نو دوستانو، دا سوسایټي، دا خلک، دا معاشره، دا زموږ په باره کې کم سوچونه وي، تی به د دې فکر بالکل نه کوي. د خپل ځان دپاره خپله فیصله وکړه
څوک ستا ته د چا غلام یې چې خلک به تا ته وایي چې دا پلانکی کار وکړه دی وکړه ته بیا نو هغه ته راکوې لکه د ریموټ کنټرول. دا خپل ریموټ کنټرول د چا په لاس مه ورکوه چې دی نو بیا بټنان وي او ته لکه ډوګډګي لکه یو مدارې ناستې او هغه رقم کارونه کوي. باید د خپل ځان فیصلې په خپله کوه. څوک تا ته ولې دا وایي چې یار ته دا پلانکی کار وکړه بیا ته کوې. ته خپل سوچ نه لرې، خپل یو آزاد فکر نه لرې. د عمران خان خبره ده کیا مې غلام و. د خپل ځان دپاره خپلې فیصلې په خپله کوه. دا هم نه چې یو غلطه فیصله یا داسې فیصله چې هغه ستا د خاندان، د معاشرې، د ټولنې، د انسانیت په ګټه تمام سي. منفي فیصلې، منفي سوچونه، منفي قوتونه دا د دې څخه ځان لیرې ساته. زموږ خلک دغه وایي چې یاره ورسه د پلانکي برانډ چوټې واخله، ګوټونه واخله، د پلانکي برانډ چې دی هغه جاکټ و کالي ته استعمالوه. نه، خلک تا شی پوي، سوسایټي ته شی پوي. باید دا سوسایټي خو زموږ تاسو د انسانیت دا میشن دی د سوسایټي د شیطانانو چې یو عام انسان ایوریج انسان شو کی نه بس ټیک دی یاره، بس ټیک دی، دا رقم دا نورم ګرځي تم کې ګرځه نه. باید موږ دا غواړو چې ستا سوچ ایکسټراډنري سي، ته د نورو څخه لږ ممتاز سي. کم کار چې څوک نسی کولی هغه فیصله ته وکړه. ته دغه سوچ و فکر وکړه چې یاره زه به دا کار کوم. نه، سوسایټي خو تا ماهره ده په دا فنکاري کې چې تا دی یو ایوریج شو کې، هغه په دا کې ماهره ده تا دی یو عام انسان ډکلیر کړي چې باید دا ولکه د هیڅ دی، یو کار نه دی، یو دنده، یو هنر نه لري. نه، د دوی هم دغه غواړي چې یاره ته یو هنر نه ولرې، یو کار نه ولرې، یو روزګار نه ولرې، در په در یې خاک په سر یې بس هلته ګرځې، موږ ته لاره برابر یې، موږ به روان یې. لکه نه یا څوک چې یو غټه ګاډي ښایسته ګاډي پر روډ باندې په سپیډ باندې یا د اختر موقع یا د چټي موقع په سپیډ یې د کړي، به د زړه دا غواړي چې زه نه بیرک وم، نشی وم، داسې روان یم، هر شی لار کلیر په پروتوکول کې روان یم، صدر پاکستان یم یا وزیر اعظم یم، ګرد لارې ما ته خلاصې دي، زه د شټ روان یم، کلیر یو ټرافیک سیګنل نه. پای خبره داسې ده دا ته هر څو دا سوچ ووایې چې یاره زه به دا ته راوکم. الله پاک بیا جلان نظام دی. هغه علي رضی الله تعالی عنه وایي چې ما الله پاک په دا وپېژندی چې ما چې به کومې فیصلې کولې په هغه کې به رکاوټ پیښ سولو، هغه کار به نه وسولو. لہذا ما د خپل د فیصلو ضروریات او خواهشات په مابین چې کوم رکاوټ جوړیږي هغه قوت ما وپېژندی چې هغه د الله پاک قوت دی. زه یو څه غواړم لیکن الله پاک بل څه راپېښ کړي. نو دې ته وایي د الله پاک او د قدرت نظام. خبره داسې ده ته دا غواړې چې یاره هر شی دې ما ته کلیر، دا ته را نسي کېدی وروره. ته دا وکړه، دا سوسایټي ماهره ده چې تا دی ایوریج شو کې، ته ځان به ایکسلنٹ شو کوې، ته به ځان پاورفل شو کوې، ته به ځان ته قوت ورکوې. ولې هغه دا غواړي چې تا دباوي او ته دا غواړي چې یاره د سپرینګ غوندې راپورته سم، زه کامیابي حاصله کم. نو دا کامیابي هله ته هغه وخت هم ملاویږي چې ته یو واره کلیر سي چې بای زه دا غواړم، زه دا پلانکی شی غواړم، دا پلانکی شی زما ضرورت دی، دا زما ګول دی، دا زما ایم دی، بس زه دا غواړم. د دې دپاره خپل محنت کوې. سوسایټي څوک دی چې تا ته لارې درښیي چې یاره ته څه غلام یې چې دی به تا ته وایي ته پلانکی کار کوه، پلانکي شی اغونده، هغه پلانکی چې دی جنک فوډ استعمالوه، هغه فاست فوډ استعمالوه، پلانکی ډرینک څښه، پلانکی چای کوه، دغه برانډ والا کالي اغونده، دا برانډ والا ګړۍ اغونده. سوسایټي څوک دی چې تا ته درښیي؟ ته باید چې سوسایټي شیپ کې، ته باید ټرینډ سیټر جوړ سي. سوسایټي خو تا ته غواړي چې یاره دا پلانکی شی په تا خرڅ کړي، پلانکی شی کاروباري، دا بزنسمین مایند او ملټي نیشنل کمپنیان لګیا دي چې یاره تا ته دا شیان پر تا باندې خرڅ کړي، دغه اشتهارات وي، دغه ایډورټایزمنټ وي، دغه ماحول تا ته جوړ کړي. ستا په سوسایټي کې پلانکی ګړۍ دغه استعمالي، پلانکی دا موبایل استعمالي، هلته په غټ ایډورټایزمنټ په میډیا کې دا ښکار کوي چې یاره دا پلانکی سیګریټ یا پلانکی برانډ چې دی هغه
چوټي یا پلانکی برانډ موټرسایکل دا څوک استعمالوي هغه ډیر سمارټ وي، طاقتور وي، ښایسته وي، کامیاب انسان یې، بس زبردست بزنس مایند والا یي، هغه تا ته دغه سوسایټي و ایډورټایزمنټ و میډیا و او دا شیان ملټي نیشنل کمپنۍ دا شیان درته ښکاره کوي نه، بس تم په هغه کې لیونی سي ای شی واخه شو هغه پورونه د کیسې دي دا وکړئ در دې لاندې سي ژوند دې تباه و برباد سي، خرچه دې ختم سي، حالات دې خراب سي. نو سوسایټي څوک د چې تا ته لارې درښیي؟ ته باید چې خپله د ځان سره خپله سوچ وې، د خپل شي په باره کې، د خپل شیانو په باره کې چې زه چش به خورم، چش به څښم، چش به اغوندم، چیرې کوم موبایل استعمالوم، څنګه به زما کور رین سین زما لایف سټایل به څه شي، دا فیصلې باید چې ته وکړې، ساده ژوند باید چې ته تیر کړې. سوسایټي او ملټي نیشنل کمپنیانې خو لګیاوې دي تا څخه یو ایوریج انسان جوړوي او دا ټول په یو شیپ کې راولي، لکه نه هغه سانچیس چې ګرده راوځي بس دا رقم ریبوټ استعمالي بټن ووایي ګرده به هغه کار کوي. سوسایټي او ملټي نیشنل کمپنیانې دا غواړي موږ سره ریبوټ جوړ کړي او خپل سوچ او فکر او ذهن او دغه شیان د موږ څخه واخلي، بس چې دوی غواړي موږ به هغه خورو، چې دوی غواړي موږ به هغه استعمالو، چې دوی غواړي موږ به هغه اخلو. باید دا اوس څنګه نظام دی؟ د خپل ځان په باره کې په خپله سوچ وي، په خپله فکر وکړي. دا سوسایټي او دا نیشنل ملټي نیشنل کمپنیانو په باره کې که تاسو د دوی رویې او د دوی شیان قبلول نو دا گروت چې دی هغه ودرېږي، دا گروت ستا هغه ودرېږي، ته کله هم بیا اکسلنټ نسې جوړېدی، کامیاب نسې جوړېدی. نو زه دا وایم دوستانو چې د خپل ځان د خپل حق په حواله باندې، د خپل مجلس په حواله، د خپل لایف سټایل په حواله خپلې فیصلې په خپله کوئ. دا خپلې فیصلې و نور ته مه ورکوئ، د هغې اختیار مه جوړوئ چې یاره بس ستا خوښه ده ته څنګه وایه بس هغه ته رابدې اوسي، څنګه زما خوښه ده، ستا چیز خوښه ده، تا ته خو الله پاک سوچ و فکر درکړی دی، ستا کم زړه غواړي، ستا کم سوچ و فکر دی، ستا سادګي خوښه ده که دغه هیپي لایف دی خوښ دی، دغه ملټي نیشنل کمپنیانو والا لایف دی خوښ دی، که ستا خپله یو سادګي ژوند دی، ستا خپله یو فیصله ده چې یاره زه به دا اغوندم دا به اغوندم، بس په دا کې زه ډېر کمفرټ زول، زه ډېر کمفرټیبل ځان فیلوم، بس دا زما دپاره دغه لایف صحیح دی، یاره دغه لایف سټایل صحیح دی. د بل لایف سټایل ته ولې کاپي کوې؟ دا خدای سلور چې بس ته یو څوک ووینې بس دغه شاته روانې دا دی لکه ګلونینګ چې کېږي بس د کاپیانې را وځي، فوټو سټیټ دی، هغه یو شی راووتی ملټي نیشنل کمپنیانو هغه شی برانډ جوړ کړي، نو په سوسایټي کې نور هغه شی چې دی هغه پیلاو سلو اوس به نو هغه ته را د هغه کاپي کېږي، د هغه ټرینډ سیټر به جوړېږي. دوستانو دا یو دوکه ده، همیشه خپلې فیصلې په خپله کوئ چې موږ به چش خورو، چش به اغوندو او چې څه ته را به ژوند تېروو، نه د چا دپاره نقصان سبب جوړیږو، نه د چا دپاره د شر سبب جوړیږو، او نه د ملټي نیشنل کمپنیانو علاکار جوړیږو چې موږ در پورو در پدرو مخامخ کې د مصیبتو سره مخامخ کې، او موږ چې دی د انګریزو نظام او فرنګي نظام د دې کلچر او د دې لایف سټایل چې دی هغه چې موږ په خپله په ځان کې راولو نو زموږ را روان نسل به ټوله تباه و برباد سي، هغه سبب ګل ولم څه بلاوي جوړ سي. نو د دا دپاره ضروري ده چې خپل کلچر، خپل اسلامیک ویلیوز د ځان سره خوندي وساتئ، خپل بچیانو ته هم د هغه ورښایاست چې زموږ پلار او نیکه څنګه دي او زموږ اسلام څنګه دی، او موږ ته چش دی هغه یې راښولي دي چې دا رقم موږ ساده زندګي تېره کړو، ریبوټیک او انګلیش لایف سټایل دا زموږ د سوسایټي دپاره، زموږ د ټولنې دپاره نقصان دی. خپلې فیصلې په خپله کوئ او مثبت سوچ د ځان دپاره ولرئ. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. د زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا نوې ویډیو در تاسو ته رسیږي. زما په دا موټیویشنل ویډیو سیریز کې دا نورې ویډیوګانې مو ګورئ. حاضر دم ما نقیب کزې ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.